ستا نوم ګل محمد. د پلار نوم استاد محمد. د نیکه نوم حاجي بسم الله ته. د کوم ولایت یې؟ د روزګان. د کومې ولسوالۍ یې؟ د جهراوت. کور دې چیرې دی؟ په کلاچه کې د قومندانۍ شاته. تاسو دغه دارالمعلمین ولې چور کړي؟ پر څه شي باندې مو چور کړي؟ چا درته وویله ولې مو چور کړي؟ دا موږ ته سنګري واجي میوند لمبریاک زنګ راوولی چې موږ پر 6 بجې دی وتله موږ وځو راسې بازار ته چې طالبان د میزونو د چوکۍ وړي را تسې ویسئ طالبان چې راتله ده موږ هغه شانګر ته وړي وو. اوس خو امارت والا دغه شان له تاسې څخه بیرته غواړي چې دا کوم شان تاسې وړي دي د لمبریاک په خوله دا شان امارت ته سپاره یې که نه سپاره یې؟ ورسپاره ویې نه ورسپاره برته ورکوه. کوم شان؟ د هغه میزونه و چوکۍ و کټان و دا دروازې و کلکینان چې موږ وړي دا ټول بیرته امارت ته سپاره یې؟ و مجاهدین په دغه وخت چې دا شان تاسې وړله په دې وخت کې مجاهدین وه که نه وه؟ یا نه وه چې موږ شانګر د بیا وړه بیا مجاهدین رالاغلی. دغه دارالمعلمین تاسې ولې لوټ کوي؟ ولې مو شان میزونه و چوکۍ و اسناد شان ولې ویوړل؟ چې دغه سنګري و لمبریاک و دغه چې وتله موږ ته غم ووایي چې دغه وکړي چې دغه شان طالبان وړي دغه مخ ته تاسې راشي دا شان یوسئ دغه کټان و کټکینان و دروازې موږ ویوړې. نو اوس خو طالبانو شرعي نظام ستاسې څخه کوم شان چې تاسې وړي دا ستاسې څخه غواړي تاسې دغه شان چې وړي مو دي دا امارت ته سپاره یې که نه؟ دا شان ورته موږ ورکوو نه چې موږ ته حکومت وړي و چې بیا چې بل طالبان راشي موږ دغه شان موږ ورته ورسره وړو دروازې و کټان و کلکینان. صحیح ده سمه ده. تاسې دا دارالمعلمین ولې لوټ کړي شان مو ولې ویوړله؟ دا په دغه وخت چې دوی وتله دوی موږ ته غږ وولي چې راسئ. چا غږ درته وایي؟ یو دغه لمبریاک و سنګري و حاجي میوند و ښه راسئ دا شام یوسئ چې طالبان یې وړي تاسې یوسئ. نو دې وتله بر موږ ورته رالو دغه چوکۍ و میزونه و کټان و کلکینان دا هر څه شیان چې وه دا شیان موږ ویوړل. په دغه وخت کې مجاهدینو حضور درلودی دا هلته وه که نه وه؟ یا په دغه وخت کې مجاهدین نه وه راغلي دا شامیان چې موږ سره ویوړه موږ ګرد وو ډېر نفر وو دا شیان چې موږ سره ویوړه بیا طالبان راغله دغه موږ کړو. تاسو دغه دارالمعلمین سامان ولې ویوئ؟ دا موږ ته د حکومت چې وتیه په دغه موږ ته زنګونه ووهله چې تاسو د لمبریاک و سنګري و حاجي میوند و موږ ته زنګونه ووهله دا د بازار خلکو ته چې تاسو ورسئ دغه شان دغه کوي چور کوي موږ وځو نو موږ دا شان ځله ویوړل بالا خو د بازار خلک ډېری وه چې طالبان د ملکې ته را رسېدل موږ دا شان وایستل. اوس مجاهدین له تاسې څخه بهر دا موجوده سامان غواړي تاسې مجاهدینو ته د سامان ورکوئ که نه؟ ولې نه ورکوو بالا خو د طالبانو بیا موږ په اخره کې ګیر کړلو چې دا شان تاسو وړي دي دا شان موږ غواړو نو مجبور یې ورکوو یې نو دا کلکینانو دروازې و دا شان شی مو نه دی پرېښی.